السلام علیکم ګرانو دوستانو. د کرکټ په اړه د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه. راشد خان د شل اوريزو لوبو په توپ اچوونکو کې لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالو شورا تازه د شل اوريزو لوبو د توپ وهونکو، توپ اچوونکو او اورلونډرانو تازه درجه بندي اعلان کړه چې د توپ اچوونکو په نوملړ کې افغان ستوري لوبغاړي راشد خان دویم مقام خپل کړی دی. د توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې جوش هیلز لوډ لومړی مقام لري، راشد خان دویم، وینندو حسرنګا دریم، ادم زمپا څلرم، تبریز شمسي پنځم، عادل رشید شپږم، هیچ ټیکسانا اووم، مجیب رحمان اتم، حکیل حسین نهم او کیشو مهاراج لسم مقام لري. د اورلونډرانو په درجه بندۍ کې محمد نبی لومړی مقام لري، شکیب الحسن دویم، موهین علي دریم، وینندو حسرنګا څلرم، هاردیک پانډیا پنځم، گلین میکسویل شپږم، جی جی سمیت اووم، زیشان مسعود اتم، پیندرا سنگھ نهم، روحان مصطفی لسم مقام لري. د شل اوريزو لوبو د توپ وهونکو تازه درجه بندۍ کې محمد رضوان لومړی مقام لري. دا په داسې حال کې ده چې سوریا کومار ترې 13 ورځ لومړی مقام ګټلی و، خو 13 ورځ په لوبه کې په 8 منډو وسوځېدی او لومړی مقام بیرته ترې رضوان ونیوی. همدغه راز بابر اعظم دریم، هیدین مارکرم څلورم، ډیوید میلان پنځم، هارون پینچ شپږم، ډیوین کانوي اووم، فاطم نسانکا اتم، محمد وسیم نهم، مارتن ګپټیل لسم مقام لري او افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز اتلسم او حضرت الله زازی په 21 مقام کې ځای لري. د کرکټ په تاریخ کې افغان کرکټ ملي لوبډلې د استرالیا په خاوره کې هیڅ شل اوريزه لوبه نه ده ترسره کړې. راتلونکي شل اوريزه نړیوال جام د استرالیا په خاوره کې ترسره شي. دا به د افغانستان لومړۍ تجربه وي چې څنګه لوبه به ترسره کوي. افغانستان د استرالیا په خاوره کې په وروستي ځل په 2015 کال کې 50 اوريزه نړیوال جام کې سیالۍ ترسره کړې دي. د هغه وروسته او د هغه څخه مخکې د استرالیا په خاوره کې هیڅ شل اوريزه لوبه نه ده ترسره کړې. هند د نړیوال جام څخه مخکې خپل دوه مهم لوبغاړي بومرا او جډیجا له لاسه ورکړي دي. څه فکر کوئ دا به د هند په لوبو څومره تاثیر ولري؟ د بومرا پر ځای باندې محمد سراج اخیستی دی. حمید حسن پر خپله فیسبوک باندې لیکلي دي سلامونه او نیکې هیلې، په دې هیله چې ټول د صحت او خوشحالۍ په جامو کې پټ وي. د لومړۍ درجه فرست کلاس سیالیو لپاره د ملګرو سره خوست پر لار روان وم چې د دنګو غرونو په منځ او کلیوالي ماحول کې مو په تنکۍ ځوانانو سترګې ولګېدې. په نسته امکاناتو خاورو او کاڼو کې د کرکټ لوبه کوله. زه هم د کرکټ او کلیوالي مینې او ځوانانو د تشویق په خاطر ورغلم. دوی هم زما په لیدو ډېر خوشحاله شول او د لیدو سره یې رانه د لوبې د کولو غوښتنه وکړه. ما هم ورسره ومنل، واقعا چې ډېر خوند مو ترې واخیستی او ډېر څه یې راته یاد کړل. یو خپل ډېر پخواني د کرکټ وختونو زخمونه او هغه د سختو ورځو ملګري. هیڅکله خپل د سختو او زخمونو وختونه او هغه د سختو ورځو ملګري مه هېروئ. دویم د کلیوالي ماحول او کلیوالو خلکو رښتینې مینه او محبت. د کلیوالو خلکو رښتینې مینه او میلمه پالنه مو حقیقي او افغاني دود دی چې باید ډېر درناوی یې وسي. دریم واقعاً چې افغانان د کلکې ارادې خاوندان دي او د نورو په نسبت په هره برخه کې خپل هدف ته د رسېدو لپاره ډېرې ستونزې او تکلیفونه ګالي. هدف ته د رسېدو لپاره باید د هر افغان سره د ستونزو په حل کې تر خپل وس همکاري وسي. څلرم د ځوانانو په تشویق کې ډېر خوند دی. خپل افغانان په هره برخه کې باید تشویق سي تر څو رښتیا خپلو هدفو ته ورسېږي او د ګران هېواد رښتینې نمایندګي وکړي او هېڅکله پردیو ته پر خپلو افغانانو لومړیتوب مه ورکوئ او د پرمختګ معنی یې مه ګرځئ. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.